انسان چې کله بربادیږي د دې لوی سبب څه دی؟ د هغې یو سبب دا دی چې اوږدو امیدونه او اوږدو ارمانونه کوي. ډېر قیمتي بیان دی، زه هم اورم، تاسې هم راسره واورئ. نو ارمانونه لنډ کوي، ارمانونه لنډ کوي او ځکه په یو اثر کې داسې راځي ایاکم وطول الامل، ځان د دې اوږدو ارمانونه لرې ساتئ. دا اوږده ارمانونه نه دا د سړي هر څه تباه و برباد کړي. چې ارمان دې لنډ نو ژوند به دې ښایسته تېرېږي، امیدونه دې لنډ ژوند به دې ښایسته تېرېږي. د اوږدو اوږدو امیدونو موږ خراب کړي وو، دومره اوږده امیدونه چې د نن نه 100 کاله بعد موږ سوچ کوو چې دا به څه کوو، او 80 کاله بعد او 1 کاله پرېږده لکه په الله باندې دا هر څه ښایسته ژوند تېروه، د الله بندګي کوه. که امیدونه او ارمانونه ساتي لنډ یې ساته، داسې ارمانونه او امیدونه وساته چې ستا د دنیا په تا باندې خراب نه کړي، ستا د آخرت په تا خراب نه کړي. دا کم ارمانونه او امیدونه چې دي دا ګوره نه ختمېدونکي دي. اول یو څو کسان زما خواله راغلي وو د اختر په دې ورځو کې، ځوانان هلکان نوي راغلي د ملک، هغوی ته ما دا نصیحت وکړو، ما دا نصیحت د ورور په شان کومه ګورې ارمانونه امیدونه به اوږده نه ساتئ، ګینه د دې ملک د مسافرینو به سره ونوځئ. خپل ځان ته یو مختصر هدف کېږده چې زما دا هدف دی، دا پوره کوو زه خپل ځي ته. نو دغه شان په دې دنیا کې ټول ژوند چې موږ روانو، که موږ چېرته لنډ امیدونه ساتو نو ډېر ښایسته ژوند به تېر شي، ډېر مزېدار د الله په بندګۍ کې. او که دغه اوږده اوږده امیدونه یي نو بیا ګورې کامیابي به زموږ د لاسونو نه وځي. او ځکه ګوره د قیامت په ورځ چې کله دا مؤمنان په پل صراط باندې تېرېږي او الله دوی له یو رڼا ورکړي، سورة الحدید کې د هغې ذکر دی، دغه رڼا به منافقانو ته میلاو شي. په اوله کې به دا رڼا د منافقانو سره په منځ کې به په دوی باندې دا رڼا ختمه شي. نو دوی به مؤمنانو ته چغې وایي انظرونا، موږ ته لږ صبر وکړئ، نقتبس من نورکم، موږ هم ستاسو دې رڼا نه لږ رڼا راوړو. هغوی به ورته وایي ځئ لاړ شئ واپس دنیا ته، که ځان له اوس رڼا راوړی شئ راوړو. داسې دوی پورې استهزا ده، لکه څنګه چې استهزا دوی کړې وه په چا پورې؟ په مؤمنانو پورې په دنیا کې. نو دا یو ټوکه ده، وایي ځئ لاړ شئ دنیا ته، نو دنیا ته څوک تللی شي واپس؟ نو دوی به ورته چغې وایي، الله هغه حال بیان کړی دی ینادونهم الم نکن معکم. دا منافقان به ورته چغې وویلو موږ ستاسو ملګري نه اوسو؟ هغوی به ورته وایي قالو بلا، او وایي تاسو زموږ ملګري وایي. ولې منافقان د مؤمنانو ملګري ظاهره کې وایي تاسو زموږ ظاهره کې ملګري وایي، موږ سره به ناسته پاسته هم تاسو کوله. مشکل تاسو کې دا و ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. تاسو موږ سره وایي خو تاسو ځان په فتنو کې اچولو، په شکونو کې مو اچولو. تاسو انتظار کوئ چې په دې مسلمانانو باندې به سخته او مصیبت راځي، هغې ته نه شوئ. د دې لپاره مې ته د آیت وایي وغرتکم الاماني، او تاسو امیدونو او ارمانونو دوکه کړي وایي. دې لپاره مې ته د آیت وایي تاسو څه دوکه کړي وایي؟ امیدونو او ارمانونو دې خراب کړي وایي. تاسو د اوږده ارمانونه د اوږده امیدونه د انسان ختموي. کم څه چې الله ورکړي د هغې نه مزه نه اخلي. نو هوښیار سړی هغه دی، هوښیار سړی چې دا ژوند داسې په طریقه تېروي، نه افراط نه تفریط نه زیاتۍ نه کمی. دنیا دومره څومره چې بې ګزاره رواني، آخرت دپاره ځان خاورې کا. تا ته څوک دا نشي ویلی چې آخرت دپاره ولې؟ نه نه، آخرت خو زمونږ هدف دی، هغه به موږ حاصلو. هر چې دنیا ده دې کې ګزاره کوه. او حدیث کې راځي، موږ څو څو پیرې بیان کړی دی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار انسان هغه دی چې دنیا کې ځان وتلي. ځان تلل دا مطلب نه چې ته تلي ته وګورې وزن وګوره، ځان وتلي چې دې څومره اوبو کې دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دې ته وایي ځان تلل. د سبا دپاره سړی سوچ وکړي چې ما سبا ته څه لیږلي د الله مخې ته. د
دا هوښیار سړی دی. وعمل لما بعد الموت، نو دویم کار دی دا کوي چې د مرګ نه بعد چې کومې مرحلې را روانې دي د هغې دپاره محنت او کوشش کوي. دا د هوښیار مؤمن کار دی. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. او عجز انسان هغه دی د عمل نه، او تاوان کوونکی انسان هغه دی چې د خپل نفس د خواهشاتو تابعدار کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. او دویمه د الله نه صرف امیدونه ساتي، عمل نشته، صرف چې بس الله به ما وبخي، الله غفور رحیم. دقه امیدونه او ورسره د دنیا ارمانونه، او دی په دې منځ کې دی چې تباه و برباد شي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ښه کوشش وکړئ، ښه عمل وکړئ، ښه محنت وکړئ. دا درته وایم ژوند ټول دقائق و ثوان، ژوند ټول دقه منټونه او سکندونه دی. ګورئ نور څه ته ژوند نه وایي. که ستا دا خیال چې ژوند به بل لازمات او ملاوي په دې دنیا کې، ژوند نور څه نه وي، د ژوند څه ښکرې نه وي، ژوند څه بلا نه ده. ژوند دقه دی، دا منټونه او دا سکندونه. دا یو میدان دی د عمل، دا یو میدان دی د مقابلې، دا د محنت ځای دی. د هغه ورځې دپاره چې کومه ورځ را روانه ده او په هغه ورځ به الله زموږ سره حساب کوي. الله وایي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ویریږي د هغه ورځې نه، د هغه ورځې د سختې نه، د هغه ورځې د حالاتو نه، په کومه ورځ چې به تاسو واپس کیږئ خپل رب ته. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدله چې د انسان د تباهۍ اسباب څه شی دي، چې انسان سره تباه کېږي. نو د هغې لوی اسباب دغه دی چې اوږده امیدونه ساتل. دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.